تاسې ټولو ولیدل چې کوم تحریکونه یا کوم غورځنګونه یا کومې مدني ټولنې یا کوم بنسټونه چې راپیل کېږي لا به د هغوی مشران نیول کېږي لا به د هغوی مشران وژل کېږي دغسې ده که نه ده او دغه پېښې تل د دې لپاره کېږي چې دغه تحریکونه ونړېږي دغه فکري مرکزونه چې په هغوی کې د ځوانانو انسجام کېږي ټولنیزې اړیکې پیاوړې کېږي له منځه یوسي داسې یو طریقه باندې کله چې د یو تحریک یا غورځنګ یو مشر نیول کېږي یا وژل کېږي دا د دې لپاره کېږي چې په هغه غورځنګ او تحریک کې نور مشران را پیدا شي او هغه مشران ټارګټ وګرځوي هدف یې وګرځوي او تر څو هغه ختم شي کومې پوښتنې ستاسې لرئ هغه اوس له سره نوټ کوئ خو لکه ما چې مخته وویل د موږ او د تاسې مبارزه به د ور او سکروټو ترمنځ یعنې که موږ د ور او سکروټو ترمنځ خپل تحریک یا خپله مبارزه یو نسو بریالي کېدلی نسو او په همدغسې درېیمه نړۍ کې به پاتې یو لکه دا څرنګه چې پاتې پکار دا ده چې مبارزه وکړو په بلوچو او پښتنو باندې نن سبا د ظلمونو تاسې اندازه نشئ کولی یعنې چې کوم ظلمونه په بلوچستان ایالت کې روان دي او همدارنګه په مقبوضه پښتونخوا ایالت کې روان دي تاسې اندازه نشئ کولی د میرانشاه بازار ټول ونړېد خو تر نن ورځې پورې یو افغان یو پښتون د هغه د بازار یو وړنګ تصویر هم لنډېدلی ډېر کم چا به لیدلي دا ځکه چې موږ او تاسې څخه دا واک اخیستل شوی یا که مثلا زه دا هڅه وکړم چې دغه عکس خپور کړم یا د دې په مقابل کې غږ پورته کړم نو تا به څه کېږو وژل کېږو دغه ویره داسې د ما د تا ذهن یې په یو بل طرف باندې راغلی که تاسې